سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن په دې درس کې تاسو ته وایم چې څرنګه د خپل چینل نوم بدل کو او څرنګه خپل چینل ته ډسکرپشن ولیکو او دا چې نوم څرنګه انتخاب کو کوم ډول نوم وټاکو په دغه درس کې تاسو ته وایم او همدارنګه د ډسکرپشن د ګټو په حق باندې هم په دې لیکچر کې تاسو ته وایم چې ډسکرپشن د لپاره څومره مهم زه درس ته اضافي خبرې تیرې کته لیکچر تاسو په یاد وسی موږ چینل جوړ کړو او همدې ځای ته ورسېدلو. راځو دې ته چې د چینل نوم که ګډوډ وسی څرنګه یا چینل موږ پخوانی دی یو ښه نوم ورته ټاکو دا نوم څنګه بدل کو ډسکرپشن څرنګه ولیکو په دې حق باندې خبرې کو چې تاسو کله هم یوټیوب ته ځئ د یوټیوب څخه په دې کونج باندې چې خپل اکاونټ باندې کلیک کړئ ویو چینل باندې کلیک کړئ کله مو هم ویو چینل کلیک کړو نو تاسو ته دا پاڼه راوړي نو په دې پاڼه کې تاسو ته لازمه څه ده چې تاسو باید دلته په دغه کسټمایز برخه باندې کلیک کړئ ترڅو تاسو ولاړ شئ د نامه او د نورو مشخصاتو د بدلیدو لوري ته په کسټمایز چې مو کلیک کړه تاسو اتومات دې پاڼې ته راځئ دا پاڼه چې ده دا د یوټیوب استډیو پورې تړاو لري که څه دلته ډېر شان موضوعات شته ډېر ګډوډي هم ده خو تاسو دلته د کسټمایز برخې ته راځئ د کسټمایز برخې ته چې راغلی لیاوټ چې دی برانډینګ چې دی هغه په نورو درسو کې په راتلونکي درس کې زه تاسو ته وایم مګر اوس تاسو ته وایم چې بیسیک انفارمیشن ته راځئ د بیسیک انفارمیشن برخې ته چې راغلی په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې خپل نوم بدل کړئ په دې ځای کې کولی شئ چې خپل هانډرلاین او هانډل نیم او یوزر نیم هغه چې ویل کېږي یوزر نیم بدل کړئ څه رقم نوم وټاکو چې په سرچ کې راسي ځکه چې دا نومونه هم ډېر مهم دي که تاسو لیدلی اوسي زموږ ډېر پښتانه د هندوستان د چینلونو څخه کاپي کوي او همدارنګه د پاکستان هم ډېر کسان د هندوستان د چینلونو څخه کاپي کوي د مثال په ډول باندې فلانکي موټیویشنل سپیکر او مثلا بڑا بزنس ډاټ کام همداسې ټکنیکل ګروجي هغه چینلونو څخه کاپي اخلي چې حدوداً 20 میلیونه 20 میلیونه داسې لري سبسکرایبر لري او تعقیبونکي لري هغه د هغو څخه کاپي اخلي چې هغه ورته ډېر ګران تمامیږي ځکه دا کوم کسان چې 20 میلیونه 21 میلیونه کسان لري د دوی سره د سی ای او ډېر مجربه کسان ورسره ناست دي چې ورته په لکونه معاش ورکوي سرچ انجن اټومایزیشن یعنې د سرچ انجن په هکله باندې دوی ښه پوهه لري چې څه رقم دی د دغه سرچ انجن څخه په صحیح ډول باندې ګټه واخلي مګر زموږ زیاتره پښتانه چې نوي یوټیوب ته راغلي دوی خپل د نامه څخه لیکي مثلا احمد فلانه موټیویشنل سپیکر نو داسې یو نوم جوړ سي چې بیخي بالکل سم یو مقاله ځینې جوړه ده نو دا دومره نوم په یوټیوب کې اولا خو پښتون بیچاره په انګلیسي باندې نه پوهېږي که په انګلیسي باندې پوه سي دی په هېڅ ډول باندې نه راځي نه زما ویډیو ګوري نه ستا ویډیو ګوري نو تاسو باید د هغه کسان دپاره توجه وکړئ چې کوم چې په انګلیسي باندې نه پوهېږي نو چې په انګلیسي باندې نه پوهېږي تاسو په فلانکۍ او موټیویشنل سپیکر دومره غټه مقاله په یو چینل نوم کې ورکوئ دا په هیڅ ډول باندې تاسو نوم په سرچ انجن کې نه راځي ځکه چې سرچ انجن ته چې رانغلو او ټوله وخت د بهرنۍ پاڼو څخه ستا لیدونکي راسي د مثال په ډول باندې د فیسبوک څخه راسي د ټویټر څخه راسي د دې ځای څخه راسي نو آخر کې خبره دا ده چې یوټیوب ستاسو چینل ډایډ لیست هستی چې دا سړی دلته د خپل یوټیوب څخه چندانه لیدونکي نه لري او دی فقط د نور ځایو څخه کال اف اکشن باندې راغواړي او دلته یې خپل ویډیو په ګوري نو هغه ستاسو چینل ډایډ لیست هستی نو بهترین نوم چې دی چې کله هم خپل چینل ته نوم انتخابوئ په کومې ژبې کې چې کار کوئ په هماغه ژبې باندې ځان ته نوم وټاکئ د مثال په ډول باندې ما لیکلی دی کلیوال پښتو کلیوال هم افغاني کلمه ده او پښتو کلمه خو هم هغه پښتو کلمه ده اوس که تاسو سرچ کوئ کلیوال پښتو سرچ کوئ کلیوال پښتو سرچ کوئ کلیوال پښتو سرچ کوئ
همداسې په انګلیسي چې پښتو سرچ کوي، پښتو سرچ کوي، پښتو سرچ کوي، چې څه شی سرچ کوي یوټیوب زما اکاونټ تاسو ته راوړي. ځکه چې زه هغه څه لیکم چې بیا یعنې تاسو هم هغه نوم وځان ته وټاکئ چې معادل یې په پښتو کې معیار واوسي. اوس موټیویشنل سپیکر دا په پښتو کې ته څه رقم لیکي؟ په عربي فونټ یعنې په پښتو فونټ کې په پښتو الفبا باندې دا څه رقم لیکي؟ موټیویشنل سپیکر دا خو هر څوک نشي لیکلی، حتی نه په پښتو لیکلی سي نه په انګلیسي لیکلی سي. نو همدا ډول باندې د ټیکنیکل ګروجي کاپیان خو په پښتنو کې دومره دي چې کوم چینل ویني ټیکنیکل فلاني دغه ټیکنیکل فلاني داسې کسان شته چې د خپل د چینل چې جوړ کړي هغه هم دغه ټیکنیکل نشي لیکلی په سرچ انجن کې. نو د ساده پښتون څخه ته څه تمه لري چې ستا چینل دې که تاسو په سرچ کې رانغلی تاسو په ژوند ستاسو چینل مخ ته نه ځي. یوټیوب ستاسو چینل ډایډ لیست داسې چې کله ډایډ لیست ته ولاړئ تاسو یوټیوب د منځه تللی دی او په ژوند هم بیا فایدهمنده نه دی چې هر څومره زحمت هم وباسئ بې فایده دی. نو لومړی تر هر څه شی مهمه دی کوشش وکړئ چې یو وړوکی نوم په یو لغات باندې او که بیا ونسو په 2 لغاتو باندې داسې یو نوم وټاکئ. دا یې خو یو. دویم خبره کوشش وکړئ چې په کومې ژبې کې چې یې د هماغه ژبې څخه یو لغات ته وټاکئ. دریم خبره کوشش وکړئ هغه لغاتونه پیدا کړئ چې په جامعه کې د خلکو په ژبه باندې ووسئ. نو زیاتره دا 3 خبرې د نوم په ټاکلو کې ځان سره یاد وساتئ چې دا ستاسو دپاره ډېر لازمه دي او ستاسو چینل سرنوشت ټاکي. دا یې خو د چینل نوم په هکله باندې. اوس راځو د چینل ډسکریپشن په هکله باندې چې د چینل ډسکریپشن دی څه. د چینل ډسکریپشن په هکله باندې که زه تاسو ته دلته ووایم چې کله هم تاسو یوټیوب ته ولاړ شئ هر چینل چې سرچوئ، زه مثال په ډول باندې کلیوال پښتو تاسو ته راوړم چې کله هم تاسو کلیوال پښتو په یوټیوب کې سرچ کړو نو تاسو ته یوټیوب دلته راوړي چې کلیوال پښتو دی خو دلته د عکس په باره کې د لوګو په هکله باندې بیا وروسته زه تاسو ته وایم چې کله هم تاسو سرچ کړو نو په سرچ کې تاسو ته حوال کې دا راوړي چې دا کلیوال پښتو دا یوزر نیم دا سبسکرایبر او د هغه سره مهمه خبره چې ده دا شی ډېر مهمه دی چې دا د ستاسو لیدونکو ته ښیي چې کلیوال پښتو یو ډیجیټل تعلیمي سرچینه ده چې تاسو ته د ډیجیټل بازار موندنې ویب پاڼې جوړونې آنلاین عاید ترلاسه کولو ګرافیک او همداشان زده کړه درکوي. یعنې دغه متن چې دی دا ستاسو لیدونکو سره ډېره مرسته کوي او دا چې دی د یوټیوب د چینل ډسکریپشن دی. یو د ویډیو ډسکریپشن لرو یو د چینل ډسکریپشن لرو. اوس راځو پر ډسکریپشن باندې چې د ډسکریپشن څه رقم ولیکو د کوم ځای کو. په اصل کې د ډسکریپشن لیکل یو څه سخت کار دی او زیاتره زموږ هیوادوال چې مثلا ژورنالیزم او دا څه ویلي نه دي دوی ته د لیکلو مشکل کار دی. تاسو کولی شئ چې راسئ دلته کلیوال پښتو ته راسئ. کلیوال پښتو چینل ته چې راغلی چې کله هم په همدې ځای باندې کلیک کړئ چې کلیک کړه په دې برخه کې تاسو ته ټول ډسکریپشن ښیي. یو همکاري زما د خوا دا ده چې تاسو دا کولی شئ دا ډسکریپشن ځان سره کاپي کړئ او په همدې ډسکریپشن کې خپل ځان ته ایډیټینګ وکړئ چې کوم شی محسوس پکار دی هغه خپل ځان ته اضافه کړئ او زما د خوا وعده دا ده چې زه پر تاسو باندې سټرایک نه لګوم. که څه تاسو د هر کس حتی متن هم واخلئ په یوټیوب کې کاپي پیسټ کړئ هغه تاسو ته سټرایک درکوي او تاسو ته مشکل جوړوي. زما له چې دی سټرایک مرایک نشته ستاسو خواته تاسو فقط کولی شئ چې زما ټبلیلون څخه هم د هغه کاپي واخلئ خپل ځان ته یې جوړ کړئ. داسې نه چې زما د تبنیل عکس خپل پر ویډیو باندې وای. همداسې دا کوم متنونه چې ما لیکلي همدا متنونو څخه ډسکریپشن څخه د دې څخه استفاده کولی شئ. دا مشکل نه دی مګر د ویډیو په هکله باندې هغه کاپي رایټ دی هغه ځکه کاپي رایټ دی که نور چینلونو ته اپلوډ شي بیا زما چینل ډایټ کېږي. نو په همدې خاطر نور ډسکریپشن او هر څه تاسو ته اجازه ده چې تاسو یې کاپي واخلئ. اوس دا سو د ډسکریپشن موضوع. د ډسکریپشن چې د دې ځای ته کاپي کړو راځئ په همدې برخې ته دلته چې راغلی په دې لاندې کې راسه دلته لاندې چې لاندې ښه راغلی په دې ځای کې د ډسکریپشن موضوع ده. د خپل ډسکریپشن چې مو جوړ کړو دلته پیسټ کړئ یعنې دلته یې واچوئ. اوس د ډسکریپشن څو برخې دي.
ډسکرپشن چې دی په اصل کې درې برخې لري او دا درې برخې چې دي ډېر مهمه برخه دي. په لومړی سر کې دې ته هیډلاین برخه وایي، یعنې د عنوان برخه وایي، د سرټکي برخه ویل کېږي. او دا چې ده دا برخه چې ده دا بدنه برخه ده چې ته دلته خپل توضیحات خپل لیدونکو ته وړاندې کوي. او د آخري برخه چې ده دا خپل د کورسونو پیژندنه او د همدې ډول باندې تاسو یوټیوب ته یو ټګونه هم ورکوئ. په اصل کې ډسکرپشن دا کار کوي چې تاسو خپل چینل د یوټیوب ماشین ته ور پیژنئ چې زما چینل چې دی مثلا په پښتو ژبه دی، همدا کارونه دي، دا شان دی. نو دا شان چې کله هم ترسره کړه دا یوټیوب سره ډېر کومک کوي چې د هغه باندې اتومات پوهېږي چې د دې ژبه پښتو ده او دغه موضوعات وړاندې کوي. او چې کله هم یو کس سرچ ته راسي نو اتومات ستاسو چینل هغه ته هم ور ښیي چې دغه کس هم په دغه برخه کې ویډیوګانې لري. نو ستاسو دپاره لازمه دا ده چې په هغه لومړی سر کې د لومړی دغه برخه چې ده کلیوال پښتو ډیجیټل ده تر دا ځای باندې 150 کرکټره کېږي. دا 150 کرکټره ستاسو دپاره نهایتاً مهمه دي، ځکه چې ستاسو سره دغه ټوله چارو کې د سرچ انجین کې دا ستاسو سره ډېره مرسته کوي. که تاسو راسئ چې کله هم چینل ته څوک راځي په همدې برخه کې د هلته هم ورښیي چې کله په سرچ انجین کې پیدا کړي د سرچ انجین کې هم په همدې برخه کې تاسو هغه 150 کرکټره چې دي هغه هلته ورښیي. نو د دې دپاره تاسو دپاره لازمه دا ده چې خپل د چینل د پیژندلو دپاره په دې خاطر چې لیدونکي په لومړي قدم کې پر تاسو باندې اعتماد وکړي، یو ډېر ښه ډسکرپشن ځان ته ولیکئ او لیدونکی ځان ته جلب کړئ. ما هماغه ډسکرپشن واخیستو او دلته مې پیسټ کړلو او چې کله یې پیسټ کړو دلته پابلش بټن دی، په همدې ځای ته چې کلیک کړو بس بیا چې راسئ خپل چینل ته راسئ. خپل چینل ته دې چینل کې تاسو دپاره لازمه دا ده چې تاسو 15 دقیقې باید صبر وکړئ، ځکه چې دا کله هم ډسکرپشن مو چې اپلوډ کړو یو 15 دقیقې وخت غواړي، د هغه نه وروسته تاسو په چینل کې دا اپډیټېږي. هماغه لازم نه کېږي. زیاتره کسان وایي چې یاره پیسټ مې کار نه کوي، دا یو 2 دقیقې 3 دقیقې تر 15 دقیقې وخت غواړي، بیا هغه اتومات اپډیټېږي. دې کې تشویش مه کوئ. نو دا د نن موضوع چې وه دا د ډسکرپشن په هکله باندې وه چې نن مې تاسو ته مکمله بیان کړه. انشاءالله چې په راتلونکي درس کې دا نورې برخې به هم تاسو ته ووایم. راتلونکي درس چې دی د ګرافیک برخه یې ده چې څه رقم لوګو، څه رقم بنر، څه رقم دغه خپل یوټیوب هغه ګرافیکي برخه صحیح ډول کو. خو په لومړي قدم کې ستاسو دپاره هماغه د بنر او پروفایل هکس دی چې دا ډېر مهمه دی. زیاتره کسانو هغه بنر او د پروفایل هکس دومره بې کیفیته دی چې حتی لیدونکي چې وویني هم هغه چینل ته نه ورځي. پوهېږي چې دا بې تجربه سړی دی او د چې یو پروفایل عکس نسي جوړولی نو ماته به دی چې را زده کړي. په راتلونکي درس کې زه انشاءالله چې د ګرافیک په هکله باندې هم تاسو ته وایم. دا و د نن ورځې موضوع چې د نوم او ډسکرپشن په هکله باندې چې تاسو ته مې وړاندې کړه. که څه دا ویډیو په 2 برخو وه، دا مې په یو ویډیو کې وخت ضایع نه سي او تاسو هم ډېر نه سي. تر بیا مو په الله سپارم. ښه کار.